شل پېرې مې درته وویلې چې دغه ځمکه کې پالیز مه کوه مه کوه مه کوه. موږ غنمو ته ضرورت لرو. پالیز حالت تا ته معلوم ده. 50,000 مصرف 100,000 بېرته نه بود کوي. اوس غنم لکه ومکو بیا شولې لکه مکو. خپل په سره خودسرانه دا کارونه کوئ. ولاله په قهر ولې؟ اوس تنه ما خو نه دی کړی، خو ټول وروڼه مې راغونډ کړل چې شی وکوئ پالیز وکړئ چې پروس کال یې غنم کړي و غنم یې نه و کړی. څه کال پالیز کوو چې کال دپاره ځمکه قوي شي. خو بې مشورې کارونه کوئ. خپل په سر دا ځمکه اویلي ځایونه تقسیم کړل. ما هېڅ ونه ویلې. اوس خپل په سر دا کارونه. دا غنم زه له کمه کم اوس دې ما ته راکړئ کابل دی. نور تاسې پوهېږئ دا ځمکه زه په دا ځمکه کې هېڅ نور کار نه لرم. ای لالا ته هر وخت په قهر یې، هر وخت تا دغه شروع کړي. نو صحیح ده چې مشر یې، نو داسې خو هم نه ده چې ته اوس په هر ځای کې په موږ باندې د خلکو په مخ کې په موږ پټکې کوه او دغسې په موږ باندې لګېده. اخر خیر ده چې مشر یې، نو داسې خو مه کوه. نور موږ هم اوس بچیان لرو، موږ هم کور لرو. اوس خو موږ واړه نه یو چې ته په موږ باندې اوس پټکې کوې. موږ هم کور لرو. نور بیخي تاسو دغه ورورۍ نه مې زړه تور شو. ګوره لالا زم په هېڅ کې کار نه لرم. خوښ هم دښمني کوې را سره، هر څه چې کوې لاس دې خلاص. نور تا سره نه وروري لرم نه مړی لوزو دا لرم. قدم چېرې اغوستې زما د دې پلار نه به قراره کېدی او که نه. ګوره ته پکې کار نه لرې، خپل کار کوه. څنګه په کار نه لرم؟ پلار مې دی. بس دا زموږ په منځ کې ویم ته کار نه لرې. په خبرو کار ته ګزار مه کوه نور. پلاره خو خدایا قیامت ولې نه څه چې نن تا په دې لاس اوچت کړه؟ بدبخته انسانه، اوس مې پوره تمه له تا نه وشکېدله. نن دې خپل په تره لاس اوچت کړه، سبا چې راځي ته په ما هم لاس اوچتی. بدبخته همدغه مې له خدایه غوښتي وو، همدا مې له خدایه غوښتي وو چې د ما اولاد دی، د ما په ورور، د ما په بازو، د ما په شاخونو ګزار وکړئ. مرګ ولې رانغی ما ته چې نن تا خپل تره باندې لاس اوچت کړه. خدای دې تباه برباد کړه. چې دا څنګه دا کار وشو؟ د ما ورور به څه وایي؟ پلار جانه ما وبخه پلار جانه، زه تا نه بخښنه غواړم پلار جانه، خو ته زما پلار یې. ما دا هر څه ستا دپاره وکړل. زه نه شم برداشت کولی چې په تا دې څوک سور سور چوپټکې دې وکړي. که چېرې د ما وراره ما سره لګیا وی هلته یې تا حق جوړېده چې د ما وراره سره تا لاس اچولی وی. دا د ما ورور د ما د پلار اولاد. خدای مکه چې په کومه ورځ زه نه یم همدقه یې تاسې تره د تاسې د کور سرپوښ ده. تاسې کور په تره آباده ده. زه نه پوهېږم چې تا ولې دا کار وکړو. په زندګي کې دې زه نه بخم. که بخښنه غواړې لاړ شه د ما ورور نه بخښنه وغواړه. که هغه چېرې معاف کړلې بیا به دې زه معاف کړم، که نه دا مردار شکل دې له ما نه لرې وړه. نه مې دا په کار داسې اولاد. ګوره پلاره ما قسم دی هر څه د خپل د پلار دپاره کړي. زما ژوند له تا قربان. زه دا منم چې ما نه اشتباه وشوه، خو پلاره هغه له تا کشر و تا سره نیغېدو. خو د ما ورور که نه مشر و که کشر خو د ما ورور و. تا ته نه و په کار چې په هغه باندې لاس اوچت کړې. د ما د زړه ټوټې ټوټې کړه. تا په ما لاس اوچت کړه. زه مې د تره نه بخښنه غواړم، که هغې وبخښلم پلاره، خو ما ته خیره مه کوه. قسم په رب زه چې وېرېږم د پلار د بددعا نه وېرېږم. زه به تباه شم، زه به غرق شم. لاړ شه که چېرې تره دې وبخښلې ما بخښلی که نه ځه.
ما وبخښه کاکا جان. ودې بخم؟ ته د بخښنې لیاقت لرې؟ ستا څنګه وجدان وغوښته چې تا په ما لاس جګ کړلو؟ په کوم اساس تا په خپل تره باندې هلکه ته خو د پلار حیثیت لري. زما او د هغه په مابین کې چې هره خبره وه ورور مې و. نن که زه ورته سخته ویم سبا ما ته ولاړ دی، نن که هغه ما ته سخته وي سبا زه هغه ته ولاړ یم. ستا حق نه جوړېده چې تا په ما لاس جګ کړی وي. خو کاکا همدې دپاره بخښنې غوښتو ته راغلی یم. پردی څوک نه و چې زه ورسره نورم نیغ شم، خو تره مې وي زه پوه نه شوم د پلار مینه وه. زه خو دې ته حیران یم چې په فیسبوکو کې ګورم چې دا د مور ورځ ده او دا د پلار ورځ ده. بیا په فیسبوکو کې زما ګران پلار، زما ګران تره، زما ګرانه مور ستایي. فیسبوکو کې څه فایده؟ د نږدې نه یې وستایي، قدر یې وکړي، عزت یې وکړي. دا د نن سباني اولاد دی. تره پلار په خپل منځ کې چې خبره کوي وراره ته پکار ده چې داسې یو خبره وکړي چې سبا د تره ته نه زړه بد نه وي. آفرین دې شي، بیا دې هم زما په ورور باندې شي. داسې ورونه هم کم پیدا کېږي لکه هغه چې نن زما په سر ودرېده. کاکا زه هر څه برداشت کولی شم، خو د خپل پلار بددعا او خیره نشم برداشت کولی. کاکا ستا هم جګرخوني زه نشم برداشت کولی. زما دا لاسونه واخله غوڅې که، په دې ځایونو کې غوڅ که چې به تا مې ګزارو. خیر دی کاکا، خپو ته دې پرېوځم، ما وبخښه. نه بچې، ته زما اولاد یې. بس چې څه وشو اما چې څه کول هغه دې پلار وکړه او الله دې هغه زما د سره نه کموي. هغه ته زه د مشر په سترګه ګورم او دغسې به تاسو ما ته د مشر په سترګه ګورئ. کاکا ما احساس وکړو زما د ورونو بچیان هم زما ورېرونه دي. سبا به زما حالات د دې نه هم بدتر ښایي ما. خو خیر دی، زما پلار مریض دی، هغه مه ځوروئ. هغه زما مشر دی، زما مشر ورور دی، ما ته د پلار حیثیت لري او تاسو نه دی. تاسو ما ته د اولادونو حیثیت لرئ. ما بخلی، الله مو بخه ولاړ شه. یوازې په ما نه کېږي، د پلار نه دې بخښنه وغواړه. بیا تره مې وویلې، زه ورته اوس کور ته ورځم چې دا زوی دې وبخه. ما بخلی، ځه الله دې وبخه، الله دې وبخه. ځم چې ورور ته ورشم او هغه ته مو ووایم چې د هلک وبخه، څه چې شوي هغه شوي. هر کور کې د هلکې لږې خبرې راځي.